أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پښتو ادبي کاروان هغه ادیبانو استادانو لیکوالانو شاعرانو ملګرو امید لرم چې ښه به او د ژوند په ښو لحظو کې به ملګرو منیر همدرد سره مخاطب یم. د سلاکار ډلې ډېره مننه چې داسې ګټور خوندور نشستونه زمونږ او د ملګرو د زده کړې لپاره راوړي. او بیا د ګران محترم مغفر الله خان جامي صاحب ډېره زیاته مننه چې د زده کړې ځانګړې نشست کې حسب عادت یو پوښتنه راوړله چې د صنعت تجنیس تعریف بیان کړي او په شعر یا په نثر کې مثال راوړي. نو راځو د صنعت تجنیس په اول تعریف کو، بیا به مثال راوړو او بیا به لاندې شان د دې هغه قسمونه هغه به بیانو ان شاء الله. تجنیس د جنس نه مشتق دی او د جنس لغوي معنی ده مشابه کېدل، یو شان کېدل، هم جنسه کېدل. دا لغوي تعریف دی. په اصطلاح د بلاغت کې تجنیس ویل کېږي چې په کلام کې، په شعر کې، په نثر کې، په عام خبرو کې داسې دوه لفظونه راوړل چې هغه په تلفظ کې یو شان وي او معنا د دواړو لفظونو جدا جدا وي، نو دې ته تجنیس ویل کېږي. لکه په عام نثر کې به زه مثال داسې ووایم چې ستا د غم را سره غم دی، نو دلته به دې جمله کې دوه لفظونه چې غم غم دی په تلفظ کې دواړه یو شان دي، لیکن معنی د هر یو بدل ده. اول غم د غم په معنی کې دی چې مصیبت او پریشانی، دا دویم غم چې دی دا د احساس په معنی کې دی، یعنی ستا د غم را سره غم دی، یعنی ته چې په کوم مشکل کې ګیری، په کوم مصیبت کې ګیری، نو د هغې ماته احساس شته، نو دې ته ویل کېږي تجنیس. او دا غم غم دوه ځله چې راغلی نو د دواړو لفظونو مجموعي ته متجانسین ویل کېږي. بیا د تجنیس بنیادی طور باندې دوه قسمونه دي، یو ته تجنیس تام وي او بل ته تجنیس غیر تام وي. تجنیس تام ویل کېږي چې په کلام کې داسې دوه لفظونه راوړل چې په تلفظ کې، په وزن کې، په ترتیب کې، په حرکاتو او سکناتو کې، په شکل و صورت کې هوبهو یو شان وي، لیکن د معنی په اعتبار سره دواړه د یو بل نه جدا جدا وي، مختلف وي، نو دې ته ویل کېږي تجنیس تام. لکه د حمزه بابا شعر دی: حسن بېشک چې د بدل نشته، ته که بدلېږې زه بدل نشم. نو دلته کې په دې شعر کې بدل د لفظ په اعتبار سره، د وزن په اعتبار سره، د ترتیب په اعتبار سره، د شکل و صورت په اعتبار سره، د حرکاتو او سکناتو په اعتبار سره، د مقدار حروف په اعتبار سره ټوټل دا مساوات دی، برابر دی، لیکن معنی د دواړو جدا جدا ده. په دې اولنۍ مصرع کې د بدل نه مراد ثانی دی چې حسن بېشکه ستا بدل نشته، یعنی ثانی دی نشته، ته که بدلېږې زه بدل نشم، نو د دې دویم بدل نه مراد بدلون دی، نو دې ته ویل کېږي تجنیس تام. تجنیس مرکب. تجنیس مرکب ویل کېږي په کلام کې داسې دوه لفظونه راوړل چې د حرفونو تعداد او ترتیب هغه پکې مساوي وي، برابر وي، لیکن یو مفرد وي او بل مرکب وي، نو دې ته تجنیس مرکب ویلی شي. لکه حمزه بابا وی: اشنا چې راشي خطاوار شي زما، حمزه ترسو با خطاوار وسمه. نو په دې شعر کې اول خطاوار دا مرکب دی
او دا بل خطاوار د قصوروار په معنی کې دی او دا مفرد دی، نو دې ته تجنیسی مرکب ویل کیږي. بل قسم دی پکې تجنیسی مضارع. تجنیسی مضارع ویل کیږي داسې دوه لفظونه راوړل په شعر کې چې دا غدوو لفظونو د حروف تعداد هغه برابر وي، مساوي وي، لیکن په یو حرف کې پکې اختلاف وي. دې ته تجنیسی مضارع ویل کیږي. لکه مثلا اوس موږ به د دې مثال ووایو په نثر کې لکه شراب شو او خراب شو. نو شراب او خراب کې بشمول را دا موافقت دی چې را الف با په شراب کې دی او را الف با په خراب کې دی، لیکن د یو حرف پکې اختلاف دی چې په شرابو کې اولنی حرف شین دی او په خرابو کې اولنی حرف خا ده. نو دغه یو حرف پکې اختلاف راغلی، نو دې ته تجنیسی مضارع ویل کیږي. او په شعر کې به موږ مثال داسې ووایو کروڑی د زحمت وا ما حمزه لره رحمت شوا، زه په دې نقطه پوی نشم چې عطا شته په خطا کې. نو دلته کې عطا او خطا د لفظونو په اعتبار سره مساوي دي، د حروفو د تعداد په اعتبار سره. البته په عطا کې اولنی ټکی عین دی او په خطا کې اولنی ټکی خا ده. په دغه یو ټکي اختلاف راغلی، نو دې ته تجنیسی مضارع وي. یا په دغه بیت کې رحمت او زحمت دا دوه لفظونه راغلي دي چې په دې کې په دریو لفظونو کې اتفاق دی، ح میم تا کې، او په را او زا کې اختلاف دی. په رحمت کې اولنی حرف را دی او په زحمت کې اولنی حرف زا ده. دغه را او زا اختلاف راغلی دی، نو دې ته صنعت تجنیسی مضارع ویل کیږي. بهرحال د دې نورم قسمونه دي لکه څنګه چې ملګري په لیک کې راوړلي: تجنیسی لاحق زائد مطرف، تجنیسی تام مستوفی، تجنیسی مزیل، تجنیسی محرف. دا شپږ واړه قسمونه چې دي نو دا د تجنیسی غیر تام قسمونه دي. دا زما مختصر شان نظر و. په لوی الله مسپارمه، الله وارث.